سلامونه. ګیلمن، عمر شیراني، ارمان او عارف دې الله ټول وبخښي، ورسره عثمان کاکړ او نورو خدای دې کورنیو ته اجر ورکړي. زموږ اکثر افغانان چې کوم په یورپ کې دي یا په میډل ایسټ کې دي یا په امریکا کې دي، هغوی د دوی د مرګ نه وروسته ډېر یو قسم ریاکشن وښوده چې یا به په یو طریقه بدل وخت یا بله، یا به د هغوی لپاره کومکونه مالي هغه تنظیم شي. هغه ټول ښه خبرې دي. د ما په اند ټولو نه ښه طریقه به دا وي چې دغې ځوانانو ته خراج تحسین ورکول شي چې خپل راتلونکی نسل، خپل ماشومان هغه ورسره پکې د خپل وطن چې کوم وسایل دي په دې باندې خبر کړو، او د هغوی چې کوم میشن او ویژن و چې پښتانه یووالی سو او د پښتون وطن د پرمختګ او د پښتون وطن چې کوم ځوانان دي د هغوی لپاره په خپل وطنونو کې روزګار، نو هغه میشن او ویژن لپاره باید کار وکړی شي. نو د ما خپله اراده دا ده که خدای ماته وس راکړي، زه به ګیلمن په نوم یو کتابتون یا ورسره پکې چې نور د ما څه وس کېږي نو خپل د هغه په نوم به کوم د تعلیم او د معرف کمپاین به جوړو. نو همداسې هر یو کس کوشش وکړي چې تعلیم لپاره د ګیلمن چې کوم ویژن او دغه اویرنس د هغه زیات کړي او ورسره پکې د یو پښتون غږ لپاره کار وکړي، د یو پښتون د یووالي د پښتون. نو دغه زمونږ مطلب کولی شو چې په دې طریقه د ګیلمن او چې کوم عمر شیراني سو، ارمان سو، عثمان سو، د هغوی روحونو ته خوشحالي ورکړو او د هغوی چې کوم هغه ویژن د هغې لپاره کار وکړو. مننه.